مور او پلار باندې څه تېرېږي چې دا څوک راوچو چې داسې شی دی یا الله خیر ما ته چا وي چې دا سپاره یا الله خیر مړه به په دلته راغی دا خو شهید شوی دی زما په خیال رحیم الله نن دې ژوندی نه پرېږدي اوس به کور ته څنګه ځم یا الله پاک ته ورته کته چینه کې ورته اوبه وڅښمه ډېر تږی شوی یم بیا به سیده په دې ځنګل ځمه ماشاءالله ډېره ښکلې یخې اوبه دي ښه اله چې دا چغه چې شواله ګلسیان زما په خیال ته بلاګانې دي ګلسیان دې ځینه خپې وباسه تخته ډېر خطرناک ځنګل دی چې شی دې بمبکۍ زما ځان دې کته روډ ته وباسمه بیا به رو ځمه یا الله خیر یا الله خیر ډېره خطرناکه لاره ده ما چا وي چې په دې لاره راځه یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر د دې ځینه زر زر خپې وباسه چې شی دې بمبکۍ ګلسیانه دلته زما په خیال ماته بلاګانې ښکاري تخته ګلسیانه سکول خو دې واسیم پرېښو نه د ښې شو او نه د بدې اوس داسې کار کومه چې ځانه څه کار ګورم د کور هم روزغالولمه داسې کار کومه د چرګو د غلاګانې شروع کړم خو نه بدې دا هم غټه ګناه ده ځانه څه حلال روزګار شروع کومه ورده که چې څه روزګار شروع کړم په ذهن کې مې څه سوچ نه راځي زه دقلته به ناست یو د پټي به چاپې کوو نو Nope. السلام علیکم وعلیکم السلام لکه څنګه یې ښه او خیر دی یوازې غزاره ده ناستې څه کې په دې خوږو شاړو کې بس اسې راووتمه راووتې تا باندې مې یو کار راغلی کولی شي او ووایه څه داسې کار کار دی که نه چې زموږ کور کې بجلي روانه شوی دی یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو بورډ دی هغه لګول غواړي ته به یې ولګې او زه خو هسې دلته استاد یم ناستې او ما 10 کاله د بجلۍ کار لګولی کړی شي ټیک شو ده راځه تاله به یو 500-600 روپۍ راکړم بل چاله به ورکوم هسې دې دلته د پټي دې ستړې کړه هسې دې هم د سکول نه باس کړي پاڅه چې ځو ګلوسینا تا چې یو کال مخکې ما سره دوکه کړې وه هغه دوکه ماته یاده ده اوس به دنه د هغه دوکې بدل خامخا اخلمه پرېږدم دې نه ګورو به ده راغلم هلکه هغه دومره کار نه دی یو ولډر دی هغه لګول غواړي او یو دغه دی بورډ دی هغه لګول غواړي د 11 منټو کار دی 700 روپۍ به زه تاته درکړم دومره ګران راځه زر زر راځه مازغه مې مه خوره زه ګورم تا زه پرېږدم نه تا چې ما سره کومې دوکې کړلي که نه د هغه دوکې بدل به نن زه اخلم پرېږدم نه ده راغلم ستا سرو داغم دا راته ووایه چې د سکول نه دې ولې بس کړو بس استاد لاس مات کړو په ذهن کې مې څه د سکول نه به دې نه بس کول که نه سکول خو چې تعلیم چې دې ونه کړو که نه نو بیا یې
د تعلیم لکه مثال داسې دی تعلیم چې چا ونه کړو د هغه مثال د ښار دی نو تعلیم به دې کړی و مونږ علي بېتې نه راځي ته د تعلیم غم راغستی بس تا خوښه ده نو ځه مخکې راځه چې ځو ګلوسینه ها بیا څه وی دې کار دی دا ځای ډېر د یارې دلته لږ تېز ځو نو چې دا زر زر کور ته ورسو دا کار درته دلته دې خوا راشه دا پورې مزی نه دی دا مزی دی دې ته یو اولډر لګول غواړي دې ته چې د اولډر ولګو دا بیا اوچت کې دی بارګو ته دلته د شپې تیاری او هلته بیا یو دغه لګول غواړي بورډ او زه راځمه ښه خازه ورځه دا زما ماته دغلته پرېږده ته کار دی زه راځمه په منډه باندې او تاله زه د روپو هم بندوبست کومه چې تاله زه روپۍ دغه کوم واته روپۍ خو به راکې او د چیو پراټو چیو بندوبست وکړه پراټې بدلوم راوړم مړه دغه غم مه کوه دغه بدلوم راوړم خو ته دا کار وکړه او زه راځم دلته اولډر ولګه تاله زه اولډر رالم بچیا ګورم به سره اوس لږ صبر وکړه دا خو په دې لاس هم نه سپینېږي او د سره په لاس هم نشته ورته په دې خوله سپینو ماسې هم بجلي نشته تا لکه ما سره دوکه کوله که نه بجلي خو له خیره سره راغل ده اوس به ګورو ښه چې تا له زه یو شاټ نیم درکړم چې ته سم شي ولکه هلکې خو ونیو او دی خو به ځمکه ورغاښ ما یې دی به لږ غونته کې له یو شاټ نیم بول زه ورکړمه بیا به ډېر ټیک شي یاله ګلوسینه یلکه ګلوسینه پاڅه ګلوسینه پاڅه الله دا مې چې چلو کو یا الله خیر رحیم الله اوس داسې کار کوه چې دی وړه او بهر یې سپاره داسې نه چې څوک د باندې راشي که نه خیر دی نشته اوس داسې کار کومه چې دی بار وړم او بیټک کې سپارمه چې د نه دا شاټ ماټ لاړ شي یا الله پاکه ته راته خیر راپېښ کړې یا الله خیر ما ته چا وي چې دی د بجلۍ کار راواله ما یې د ده نه خو به زه خپل بدل واخلمه دی خو په رښتیا هله دی خو سا هم نه اخلي یا الله پاکه خیر راته راپېښ کړي داسې نه چې څوک راپسې راشي او اوس که دی راسره ولید نو سره له ثابوته به ګیرې به عمري به د تور لحد شاته شوی به اوس داسې کار کومه چې ټیم ډېر نه ضایع کړو دلته ولکان دوام په دې دی سپارمه که شاټ کې لاړ ښه که لا نه بیا به وله په سر لا پاسه خاوره واچومه یا الله پاکه ته اوس ما ته معافي وکړي
2-3 غنټې بعد به پسې راځم الله به ټیک کړی یا الله پاک په جوړۍ کې مې خیر واچې یا الله پاک ځم کور ته او بیا پسې لږ وروستو راځم زما چې دې مړو ته دوا وکړمه الله به لاله حجر راکړي او ورځ به دې ځي ته موږ هم راځو الله دې په خپل رحم د ټولو مسلمانانو جنت نصیب کړي او الله دې زموږ په دې ملک خپل رحم وکړي به چې دا چغه چې شو واله چې د دې ونې شاته دا چې شی دی یا به دا خو څه بدموره غونته کې شی دی ګلسانه د دې ځای نه خپې وباسه دا خو ډېره خطرناکه مخبره ده که ځان دې روغ خوښ نو د دې ځای نه خپې وباسه یا به دلته خو سوری قبر دی ګلسانه خو قبر پیداوه دې ځای نه خپې وباسه شیخ خو راپسې دلته هم راغی پرېږده مدینه تا چې کوم کار کړی نو دا دې ښه کار نه دی کړی بغیر د مرګه به دې نه پرېږدم ورځېږه ګلسانه دې ځای نه خپې وباسه دا دمخور د پسې پسې شو دی دی دې نن ژوندی نه پرېږدي زه خو دې مخبرې له دوا له راغلی وم خو چې دا راپسې څه غضب پسې شو خو زه پرېږدوه چې کار چې شی دی خو خپو له زور ورکړه او ځان کور ته رسوه پرېږده مدینه چېرته به تښتې درالم لکه ته رامنډې ونیوه چې چل دی سپوره په مخه کړی که بوډا صاحب ته مخبرې د دوا له تلم هلته چیشي روز غلوه ډېر دغه شی و څه دغه شی و چې شی و سخا غونې شی و ول مه خورې مړه ځانه خوله خوره ځانې لګیایي مخبره کې چې شی و دوا له تللی و نو ته دوا کوله که ته نور چې چل کړې مخبره ځانه لګیایي کومې مخبرې ته تللی وې دلکته څنګه شی و داسې سخا غونې څېرې وې داسې بدبوره شی و زما خو یقین نه راځي چې څنګه زما په دې خبره سره یقین راځي ته داسې کار وکړه چې خپل د سکول سبق راواله او بهر مه ګرځه خپل د سکول کار وکړه او که بیا د معدې چې شی پېښ شو نو بیا ما ته ووایه زه به دې چېرته پیر لګوځم ښه ورشه ټیک شو ځه زما خواړو یقین نه راځي چې دا په دې وړو کې دا چې شی پېښ شوی دی خو زه رښتیا به وایم نو الله دې خیر کړي
کته پورا کو چې دا چې چل دا ولې تغړېږي دا چې چل کا یو لکه دا پتا چې چل شو دا ولې تغړېږي پیریان د باندې راغلي کله ونه شوی نو ته ما بس چې شعر راغلی زه ډېر زیات ویارولم ملا ته ما په مازغو چې چل د ما دې چې نو باسه تا په چې شعر راغلی که تا چې چل کړی داسې ته ما ته خپله غلطي وښیې ته چې وختي دې تا وایي که نه زه مخبارې ته دعوا راتلی وم ته چې اول مخبارې ته لاړې تا چې چل وکړو رحم الله چې اوس یې اورېدل غواړي نو اوس یې واوره د مخبرې دې مړو ته مې دوا کوله ورته که امتیازې راغلی د امتیازې راول کومه بیا به ورته دوا وکړم الله خو به راله اجر راکړي که نه یو بچی را چغه چې شو والا دلته خو هم څوک نشتی ګلسیانه دا چغه ماته ډېره خطرناکه ښکاري زما دې مخبرې دې مړو ته دوا کوم او ډارېکي زما کور ته تښتمه ښه لکه ته تللی وې اول تا د مخبرې خوا ته کانډر سره امتیاز وکړې خدای دې په غرقونو غر که څوک داسې کوي دا ټیک تا پسې پیریان را پسې شو دي یا په تا باندې سایه ده داسې کار به اوس کوو که نه دغلته خو یو پیر دی هغه له به زه تا بوځم هغه له دې خبرې حل ورځي کنې دا پیریان خو به دې رانه مړ کړي اوس دا تا وختي ماته ولې نه وي چې زما د مخبرې خوا ته امتیاز یې کړي دا کار بیا چېرته ونه کړي د مخبرې خوا ته بیا امتیاز ونه کړي ښه غوره اوس داسې کار کوو چې راځه تا خو دې پیر له بوځم دا تا ته ما ته وختي ولې نه وي شاته شه رمولا په ما باندې چې شل شو دی ماله مرینډا راوړه ګرمي هم ډېره زیاته ده مړه مرینډا به درله والم مړه د وږي بچي اغونته کې دا وږی کار مه کوه زه راځه په لارې به درله مرینډا هم والم او پیر له ځو داسې نه چې دا پیریان دې رانه مړ کړي راځه پاڅه چې بودې ځم راځه ما پسې راځه دا چغه چې شو والا دلته خو څوک شته نه زما په خیال پیشو به چېرته ټال نه دا چغې د څه شي راځي دا خو د ماشوم اواز دی ګلسیانه دې ځینه خپې وباسه ځان رحیم الله رسوه چې پیر له دې ورسوي دا دمخور ما په غیر د مرګه نه پرېږدي ما چا وي چې دې خطرناک ځای کې کښېنه ګلسیانه دا خبرې پرېږدوه د ټل نه به د پسې چې شی روزي او مړ به دي خو دا ښه ده چې په وخت ځان کور ته ورسوم ګلسیانه تخته ښه ده چې روتښتېدم تي هله دې کور کې خو څوک نشته کور خو خوشی دی یا الله خیر را پیښ کې اوس هم د ټل نه آوازونه راځي دلته خو څه شی نشته نو ګلسیانه تخته ما څه پته وه چې دلته به بلاګانې کوم ځان رحیم الله پسې راکړم بغیر د مرګ دې نه پرېږدم ده راغلمه تیار شه خپل مرګ ته رالې ښه خیر دی څه ښه شوی څه ګزاره دې کړله او که هغه شی دی دقسې مخې ته کېږي کله ناکله راته مخې ته کېږي طبیعت باندې چې چالو شو که نه یا لاره کې یا کور کې درد ناشی ته مخې ته شو نو داسې کار به وکړو چې دغلته یو پیر دی ډېر رسېدلی پیر دی هغه له دې بوځمه په دې شي ځان ننداره کول نه دي پکار خراب به دې رانه کړي ښه او یوازې په دې ټالونو کې د خوشو
علاقو ته یوازې مه ګرځه، الله ډېر زیات خراب دي ښه. او ګورې داسې کار وکړه که نه د علمشیر دوکان خو ته معلوم دي، هغه سره زما کاته ده، هغه ته ووایه ځانه دې که څه شي نه مینه رالې، میوه ترې رالې، چاړه ترې رالې، چې شی ترې رالې راواله، او وایه دې وایي چې یو دغه راکړه شټینګه یو مارینډا ترې راواله او په منډه راځه ښه. زه دلته ناست یم، ډېره زیاته ګرمي ده او ژر بیا راځه، زه هغه پورې پیپ باندې راته ناست یم زه ښه. یا الله خیر را پیښ کې ډېره خطرناکه لار ده. زما نه شاته خو چیشی چیغې وایي، شاته خو څوک نشته. اله اوس چیغې د دې طرفه راځي. یوه چې زما له سر په سوک چیشي وو. ګلسنه دې ځینه خپې وباسه، ادمخور د پسې پسې شو دی، مارینډا دې د مرګه ریانېږي. هله زه خو د خپل کور خوا ته راورسېدم، دقلته خو هم اقسې چغې دي. ګلسنه دا خو حقه ادمخور دی او ما ته یې پخپله وي چې وجنم دې تخته. یړوکې دلته څه ګورې تخته دی دې ځای نه که نه یې وژنم. اله ادمخور خو والوت، ونه خو هم اوس خبرې کوي. ګلسنه د ونې نه راتم ادمخور جوړ شو، خپې وباسه. وردېږه میتیاز غړکه، تا به زه پرې نه دمه، لږ صبر ته وکړه. لکه مارینډا دې راوړ که نه، زه دې وختي نه په انتظار کړی یم، مړه ګرمي ده. ملا زه چې څنګه ټال ته ورسېدم هغه شی راته بیا مخې ته راغی. زه یې خو دومره یارولم، زما زړه یې په پنسه وویسه. ملا زه بیا نه ځم، ځان نه لاړ شه راوړه. ټیک شو، دا ما ته پته ولګېده چې دا ته یې بیا ویارولې. اوس به اخوا دېخوا نه کوو، داسې کار ونه هغه پیر له تا ورسومه، هغه پیر له تا ورسومه، د دې څه پته لګي سبا ماری نه ونیوي مړ ډیکي رانه. ځان برابر که بوټان وغونده، که دې چمپلو کې ځي چمپلو کې ځم ځه. راځه چې تا هغه پیر له ورسومه، ما پسې راځه. په دې شي ځان نانګاره کول نه دي. ګلشنه وردېږه مامټ والا. اله دا خو د مادي آواز دی، دا خو زما د خور آواز او دلته خو څوک شته نه او چغې راځي. دې خورش ټاپي والا مدي هکه ته جوارو کې پټه شوې تر روزه موږ مه یاروه، موږ پیر له ځو. نن به زه تا د مرګه په غر نه پرېږدمه، تا د مخبرې خواته میتیازي کړې، ټول مخبره دې بېلمازه کړله. نن به زه تا وژنم، تا ته کور کې دومره عقل نه دی ښوولی. خپل مرګ ته تیار شه، زه راغلمه. یا یوی دا خو حقه ادمخور دی، یری ملا راشه. ګلسنه یلکه ګلسنه دا ولې پاڅه، ګلسنه دا ولې؟ زه دې زما په خیال بیا ادمخور ویارو، هغه پسې بیا راغلی. یا الله پاکه ته خیر را پېښ کړي. داسې کار کومه چې دې په منډه په غېږ کې پیر له راسومه. یا الله خیر را پېښ کړي. دغه قبر ښه دی، دې کې به د تعویض ښخ کړم.
چغه چې والا دا خو بلا ده پولیسینه تخت خپې وباسه يلا خير يلا خير يلا خير يبا راشي كنا يباي یله کولی چې چلو شي لکه ولې خیر خدای کنه ډیر خطرناک خوب مې ولیدو چې بدګونیا غوندې شو زه د مارۍ نه ونیولم ستان څه داسې ګناه شو ده چې ته دومره خطرناک خوبونه وینې ما ته صفا خبره وکړه زما نه خو داسې غټه ګناه هم نه ده شوې چې زه داسې غلط خوبونه وینم بیا هم انسان دی که نه د انسان نه غلطي کېږي که دې چې چل دې کړی نو ما ته صفا خبره وکړه غوره سوچ وکړه که چې چل دې کړی نو رایاد که ځان ته اوس رحیم الله ته اړم نشم ویلی چې ما په قبر کې تعویض ایښودی دی رحیم الله ستا نه خبره نشم پټولی صفا خبر ته کومه غوږ ورته کېږده السلام علیکم پیر صاحب څنګه او خیر دی بچوړیا خیر دی کښېنه کته ولې څه مسله ده وایه که نه پیر صاحب زما ورور ما په مخه وایي چې سکول ته ځه داسې یو تعویض ماله وکړه چې زما ورور ما ته ګوتې رانه ډېر زیات حفاظت کړی ما که نه دا خو درته ډېره ښه خبره کړله چې سکول ته ځه ته سکول ته ولې نه ځې زه خو سکول ته ځم خو بیا مې ووایي چې دغه قصې پرېږده خو ما یو تعویض وکړه ټیک شو دا کومه ده له ټیک شو بچوړیا دا تعویض واړه او ستاسو د کلي کومه غټه مقبره چې ده هغې کې به سوری قبر وګوري او دا تعویض به هغه قبر کې ښخ کړي ښه دا روپۍ والا اوس زه لاړم الله په امان ځه بچوړیا ځه ټیک شو زه پیر صاحب زه دنه لاړم بچوړیا چې د ماشومانو خبره نه منو در په در به ګرځي خو ځه زمونږ خو خپلو پیسو سره کار دی ښه لکه دا خبره تا ماته پرون ولې نه کول تا چې په کم سوري قبر کې تعویض ایښی د حق قبر ټیک د شهید قبر دی سبا به زو دواړه چې په کم قبر کې تعویض ایښی د حق قبر و ماته ښی ښه ټیک شو ځه اوس غلی او د ښه غلی څم نه یارېږه مو ما ته چا وي چې تعویض کوه کومه مقبره کې تعویضونه ایښي دي هغه پورې زر واشه چې کم قبر کې تعویضونه ایښي که نه تعویضونه ماته راورسوه زه په دې ځینه اخر زر واچې ښه زر راځه زر منډه هغه هلک خو ډېر زیات ناوخته کو چېرته مړي د مرۍ نه ونیو کو را دې وړه کوم تعویضونه دي راکړه ته ماله دا تعویضونه دي دا واله دې خوا ګورئ د قرآن ټول آیاتونه یې الټا لیکل دي دې کې څومره ګناه دی تعویضونو کې څه به غلط خوبونه نه ویني بیا دا کارونه کې ښه په نن سبا پیرانو به اعتبار نه کې چې څه مشکلات کې ته راځي 2 رکعته نفل کوه یا د قرآن تلاوت کوه هغه مشکلات به الله په خپله ختموي یا الله پاکه زما توبه ده دا کار به بیا نه کوم یا الله ما معاف کړي چې ګل حسین چېرته تللی ګل حسینه لکه ګل حسینه څه شوې دې خوا راشه کښېنه خبره کوم ولې تا څه وي
ورشه په منډه دې دکان نه یو ګولۍ نسوار راواله 10 روپۍ والا او زر راځه ښه زه دغه مارکیټ کې ډېر زیات یاریږم چاوې دغه د پیریان دي دا دروغ دي مړه نشته پیریان وسې د ماښام بانګونه وي زر ورشه یو ګولۍ نسوار راواله په منډه راځه زه دلته ناست یم دوکانونه خو ټول بند دي ورک چې دا خوا دوکان سین کمه اله دا دوکان خو هم بند دی چې دا اوازونه د څه شي دي یو بهی دا خو پیری دی ګلوسیانه نسوار دي د مرګ اریانېږي تخته یا لکه ته خو سم تک زیړ شوی یو سا دې رامات شو د نسوار دې راوړه راکه نسوار په مارکیټ کې پیری و زه بل شانې شکل یو زه ویارولم او ولې دوکانونه بند څه مارکیټ ټول بند هېڅوک پکې هم نشته روپۍ راځه به ځان راولمه پاڅه تا یوه ګولۍ نسوار رانه وړه مړه دا خو په رښتیا دوکانونه بند دي د ګلوسیانه خبره صحیح وه ښه چې دا چغه چې شي وواله یو خو د نونو د دا میخه په مخه چیغې وایي ورځ او شپه وله نشته چې دا چغې څوک وایي دلته خو هم څوک نشته دا چې شی دی یو بهی چې دا چغه چې شي وواله رحیم الله خوانې غراشه دی خو دکان سره ولاړ یم اله دلته خو هم نشته دا سر به زه ګورم دا د الله زما په ګوتو راکړي زه د لاړم او ځانه کښېږدم بره لینټر ته راوخېږه بره په لینټر درته ولاړ یم یا لکه کم ځای صحیح حل ووایه پاوړو راوخېږه ګلوسیانه کم ځای ته ورځېږه باره پسې خېږم که بره یې چاړته یو بهی چې دا څه شی دی رحیم الله خپې وباسه تخته د ګلوسیان خبره صحیح وه Subscribe to my channel and also press this bell icon.